ملګرو د دې ویډیو د کتلو نه مخکې هیډفون هم کېږدئ او ویډیو ځان ته وګورئ ګوره چې کور کې در سره ښځې ونه ګوري که نه په غټه لانجه به واوړئ راشئ دا حال وګورئ باور به م رانشي چې داسې انسانان هم د ځمکې پر مخ شته دی د میړونو د خاوندانو نوم یې وشرمو ته دا وګورئ میں آپ کو پی کے دکھاتا ہوں آواز را پیدا کر اور میرے اچھا مجھے لگتا ہے کہ آپ کو غصہ آ جاتا ہے جب کوئی ان کو تیری یہ دیکھیں گھر کا کون کون سا کام ان سے کرواتی ہیں؟ گھر کے میں ان سے سارے کام کرواتی ہوں، جھاڑو، تپڑی، برتن، پھر ناشتہ، کھانا، بچوں کو اسکول چھوڑنا، تیار کرنا، سارے ہوتی کام۔ ہیں میں ان کو مرشد پاک کہتا ہوں، بیگم پاک کہتا ہوں، جانو کہتا ہوں، جان کہتا ہوں۔ عامر سیال رانجھا بھائی یہ میں آپ کو بتایا نا کہ آب شفا ہے میرے لیے جو میں پیتا ہوں۔ تنگ نہیں آ جاتی ہر وقت پاؤں چومتے رہتے ہیں؟ نہیں، مجھے عادت ہو گیا اب ان کے پیار کی۔ یار یہ پانی اب میں نے پھینکنا نہیں ہے، یہ میں نے اپنے چہرے پہ لگانا ہے، اس سے گلو آتی ہے اور اسے پیتے بھی رہنا ہے۔ چیزیں لگ رہے ہیں۔ بیگم جھاڑو لگانے لگتی ہیں تو جھاڑو لے کر خود جھاڑو لگاتے ہیں، برتن دھوتے ہیں، پھر جب بیگم پوچھا لگانے لگتی ہیں تو پوچھا بھی لگاتے ہیں۔ سارے گھر کے کام کاج کرنے کے بعد جب یہ تھک جاتے ہیں تو بیگم پاک کے پاؤں دھو کر اسی پانی کو پی لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آب شفا۔ دا خدایوالی د کار خو ټول په خپله کوي په خپله خوښه یې کوي په خندا او خوشحالۍ کوي او بیا د ښځې خپې وینځي او هغه کومې اوبه چې دي هغه بیا یې څکي او څه په مخ وهي دا ماته آب حیات دی شفا د دې کې وایي دا زما پیر دی مرشد دی زه یې مرید یم وایي شفا ده وایي دې کې ہے میرے ساتھ عامر سیال رانجھا صاحب موجود ہے اور ان کا جب کوئی ان کو تیری یہ دیکھیں اس قدر محبت کے پاؤں چومتے رہتے ہیں، ہاتھ چومتے رہتے ہیں، ان کے پاؤں زمین پر نہیں لگنے دیتے۔ ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا شوہر ایسا ہو جو میرے پاؤں زمین پر نہ لگنے دے، لیکن یہ ریالٹی میں وہ مثال ہے۔ بھائی بیگم نہیں تو کیا کہتی ہیں؟ میں ان کو مرشد پاک کہتا ہوں، بیگم پاک کہتا ہوں، جانو کہتا ہوں، جان کہتا ہوں۔ پاؤں دھو کر پانی پیتے ہیں، وہ کیا سین ہے؟ یار لوگ نا اس کو نیگیٹو لے جاتے ہیں۔ ریسنٹلی میرے یہ جو ہے نا کھبا گردہ اس میں پتھری تھی، میری اردو تھوڑی سی ویک ہے اس لیے، تو کھبے گردے میں پتھری تھی تو میں نے تقریباً 3 ماہ سے ٹیبلٹ کھا رہا تھا۔ جو میرے اصل مرشد ہیں انہوں نے بھی میرے لیے دعا کی لیکن کوئی نہ فرق نہیں اتنا خاص پڑا۔ تو پتھری په میاشتو میاشتو مې وایي دوا وخوړله زما وایي په دې ګرده کې تیږه وه کاڼی و وایي چې ښه نه شوم وایي چې کله مې د دې د خپو اوبه وڅښلې وایي دا د تیږه ختمه شوله نکل گئی بیگم پاک کے پاؤں کا دھویا ہوا پانی پی کر؟ او بھائی کیسی باتیں کریں عمران بھائی، اب سینئر اینکر ہے، میں آپ سے بدتمیزی نہیں کر سکتا، لیکن وہ پانی نہیں ہے، وہ میرے لیے آب شفا ہے۔ تو اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوا ہوں۔ تو لوگوں کو تو پتھری ہیں، ہر دوسرے تیسرے بندے کو پتھری ہے، وہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ اگر کسی کو چاہیے تو چاہے مجھ سے پانی لے لے، بوتل میں ڈال کے میں دوں گا، میں ہی ڈال کے دوں گا، وہ یہ نہ کہ جی پاؤں میں وہ دھوئے، اور ایسا نہیں ہوگا، میں دوں گا کیونکہ یہ میرے ذاتی مرشد ہے۔ تو اگر ایسا ہے وہ کوئی دور کا بندہ ہے تو پھر وہ اپنی بیگم کے پاؤں دھو کے تو پیے، انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ او چاچی او ماسی، او چاچی او ماسی، او آئی بیا پوڑھی بول سرا بیا جھمرا جن چھک یار چھک چھک ڈوکو جن بول سرا بیا جھم سړی څه ووایي یا خو رښتیا هم دا نادیده دی او یا هم دومره مینه کوي او دومره احترام ساتي او یا خو دا ده چې دا ارامي د سوشل میډیا دپاره دې دپاره ځان مشهور کړي فالوورس پیدا کړي دا کار یې کړی دی نو والله اعلم خو کیس داسې دی چې بیخي ریر کیس دی او داسې عادي خبره نه ده ټول کارونه د کور خپله کوي دا ځواني مرګ بچي هم خپله مکتب ته لېږي لباسونه یې هم بدلوي او جارو هم کوي او میک اپ هم ښځې ته کوي بس هر څه یې روان کړي دي ښه چې ویډیو درنه بل څوک ونه ګوري ګوره کور کې ځان ته به کار وګورئ لایک یې کوئ ویډیو در سره لایک کوئ چینل سبسکرایب کوئ ښه وخت ښې چارې ښه اختر ولرئ